د ننګرهاري ځوانانو تازه میړانه او اتلولي. پاکستان څنګه ورخطا شو؟ ننګرهاري ځوانان څنګه پاکستان سره د جهاد کولو لپاره میدان ته راوتل؟ تازه یې څه کړي دي؟ دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د چاردي وسلوال ځوانان د خپلو میړنیو سرحدي عسکرو د دفاع او ملاتړ په خاطر د تورخم صفري نقطې ته ولاړل او خپلو قهرمانانو سرحدي ځواکونو ته یې ډاډ ورکړ چې د پنجاب په ضد د مشروع جهاد لپاره د خپلو شخصي وسلو سره هر وخت ستاسو ترڅنګ ولاړ یو. افغانان نور نه غواړي چې د پنجاب په شومو دسیسو او شومو پلانونو سترګې پټې کړي. له پنجاب سره جنگ یو عظیم جهاد دی او افغانانو تل خپل سرونه د دې هیواد د ساتنې لپاره نظرانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان او پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ننګرهار مومندري ولسوالۍ کې نښته کړې ده. نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو مومندري ولسوالۍ کې د یو پوځي ټاور د جوړېدو هڅه کوله، خو افغان ځواکونو یې مخه نیوله چې د دوی ترمنځ نښته وشوه. په یاده نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری شهید او 3 نور ټپیان شول. همدارنګه پاکستاني لوري ته هم د خطر مرګ ژوبله واوښته چې 7 پوځیان یې هلاک او 13 نور ټپیان شول. ما لیکلي درنو لیدونکو په دې هیله که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا